په لومړي ځل زه په ننګرهار کې جلال آباد ښار کې دغسې یو پلورنځی ګورم. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې حاضر یم. لیدونکو راغلی یم دلته د جلال آباد ښار کې یو تازه او نوی سوپر مارکیټ یا د توکو ستر پلورنځی جوړ شوی دی. دا چې په لومړي ځل په جلال آباد ښار کې داسې یو ستر پلورنځی جوړیږي، نو په دې پار مې وغوښتل دلته یوه خپرونه تاسو ته جوړه کړم او تاسو ته دغه سوپر مارکیټ یا ستر د توکو پلورنځی چې کامپلکس دی او بېلابېل ډوله توکي پکې خرڅېږي، تاسو ته به یې په دې خپرونه کې در وښیم. په پیل کې ورځمه غواړم دلته د دې پلورنځي یو مسؤل پیدا کړم، له هغوی سره به خبرې اترې ولرو او تاسو ته به دا ښکلی پلورنځی در وښیم. ملتیا مې بسم الله الرحمن الرحیم. ادریس یم، د المدینه سوپر مارکیټ مسؤل. ډېر ښه ادریس جانه، که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي دغه سوپر مارکیټ مو جوړ کړی دی او فعالیت یې پیل شوی؟ تقریبا وروره دغه درېیمه میاشت انشاءالله روانه ده، یعنې په دومره کم وخت کې ماشاءالله د ننګرهار په سطحه باندې یا په جلال آباد کې داسې په ښه معیار سره یو ښه سوپر مارکیټ موږ جوړ کړی دی د ګرانو هېوادوالو په خدمت په خاطر باندې. ګوره له دې به ښه وي نه انشاءالله، یعنی ډېر په ښه معیار سره انشاءالله جوړ کړی دی. نشته خیال؟ نه دا به لومبنی ځل چې انشاءالله داسې ښه سوپر مارکیټ موږ د ګرانو هېوادوالو په خدمت کې جوړو انشاءالله. کور ودان ژوندي اوسئ چې دغسې خدمت مو کړی دی په داسې شرایطو کې. بس خدای مو ژوندي لره، آباده اوسئ او په دې هیله چې وچلېږي. دا واقعا یو ستر خدمت دی هېوادوالو ته، بیا خصوصا جلال آباد ښاریانو ته. که ستاسو اجازه وي وبه ګرځو، معلومات به راکړئ چې په دې سوپر مارکیټ کې څه شتون لري او لنډ او خلاص معلومات به دوستانو سره شریک کړئ. تصویرونه به هم دوستانو ته وښیو. پیل کې د دې په اړه مننه وروره. دغه کاونټر دی، یعنې ګران مشتریان چې کله هغوی ته نه خپل د کور لوازم مکمل سودا را پوره کړي نو بیا دلته راځي، خپله حسابي دلته کېږي او نو دا کیشیران ناست دي، کمپیوټر کاران ناست دي، خپله حسابي بیا له دې ځای څخه مطلب کوي. دلته حسابي کېږي او د معلوماتو برخه ده چې څوک راځي هغوی ته معلومات ورکړي. ډېر ښه. دا لکه چې فاسټ فوډ یعنې د خوړو تمځای دی. فاسټ فوډ دی، د خوړو تمځای، یعنې دلته هر رقم خواړه چې انشاءالله څوک وغواړي میلاویږي ورته، لکه مطلب پیزا شوله، مختلف دغه کې ایټالین دي، نور دي مختلف دغه کې دي، ذایقو کې دي، جوس دي ورکې، کول کافي ده، مطلب مختلف خوراکونه انشاءالله دلته میلاویږي ورته. فاسټ فوډ دوستانو تاسو پوهیږئ چې تیار خواړه یا تیز خواړه چې ډېر زر به مشتریانو ته چمتو کېږي. نو واقعیت دا یو نوښت دی. په لومړي ځل دلته په ننګرهار کې او جلال آباد ښار کې ګورم چې په یو پلورنځي کې داسې د فاسټ فوډ یا د تیار خواړو ځای هم شته. ماشاءالله خواږه هم شته. دې خواږو ته بیا څوک د ټینګې نه دي. همداسې ده واقعا، یعنې ډېر خوش ذایقه‌دار دي ماشاءالله. یعنې دې کې هر رقم جنس څوک وغواړي، هم هندي لډو چې ورته وایي، پاکستاني غواړي، خپل وطني تولیدات، یعنې دا الحمدلله د دې کارخانه بیا زموږ خپله ده او ډېر ښه په لوړ کیفیت سره موږ بیا انشاءالله ګرانو هېوادوالو ته دغه خپل اجناس وړاندې کوو انشاءالله. ډېر ښه. دلته څو ډوله خواږه لرئ؟ یعنې دلته تقریبا داسې درته
شمار کړي مې خو نه دي خو یو 15 قسمه خواړه انشاءالله دلته شته دی او 15 قسمه به دغه انشاءالله برابرېږي خواږه دلته شته داسې خواږه هم شته مثلا چې دلته په جلال آباد ښار کې په بل ځای کې نه پیدا کېږي بالکل همدغسې ده دغه د تازه شودو برفي چې ورته وایي د کوبې برفي یعنې دې کې مکمل هېڅ شی نور نشته صرف دا د تازه شودو نه جوړېږي بیا ورپسې دغه سوهان حلوا راځي دغه مردانې پیړې راځي بیا دا مردانې پیړې دي که نه او دې کې دغه بیا ګبین دی داسې دلته نه میلاویږي دې کې بیا نور د تازه شودو مینچي دی هغه بیا دلته چا سره نه میلاویږي نو انشاءالله موږ دغه خدمت خپل ګرانو هېوادوالو ته او دا چېرته پخېږي جوړېږي د دې خو ورور موږ سره بیا خپل کارخانه ده زموږ تقریبا 15 کسان هغې کې لګیا دي را سره او تقریبا نیم جریب کې هغه کارخانه ده ډېر په لوړ کیفیت سره ډېر په لوړ معیار سره موږ هغه انشاءالله جوړه کړې ده سمه ده مننه هغه دوستان چې د خوږو سره مینه لري را دي شي بس ترلاسه دي کړي ځکه دلته د ورور په وینا چې ځینې خواږه دي چې په جلال آباد کې بیخي پیدا کېږي هم نه خو دلته المدینه سوپر مارکیټ کې تاسو ترلاسه کولی شئ دا د ماشومانو موټرونه او موټر سایکلونه هم شته دا دی لکه چې واخیسته که څنګه ستړی مه شي سلام واچه جوړې ویم جوړې وای نه دوستانو غصه دی څه به ورته یو ته چې غصه یې زم درنه لاړم خفه شو دغه بیا د کاسمیټک سیټ دی ورور یعنې مختلف قسمه شیمپوګانې که څوک وغواړي داخلي ډېر لکه مطلب هندي موږ سره شته دی پاکستاني شته یو کې والا شته دی انډونیشیا والا شته دی یعنې ډېر ښه په لوړ کیفیت سره موږ خپل دغه کوم اجناس چې دي دا انشاءالله موږ د خپل سوپر مارکېټ ته آماده کړي ماشاءالله کیفیت سره خو توکي لرئ که خواږه دي که خواړه دي او که داسې نور ګورو به خو چې قیمت هم ښیي انشاءالله بیخي دا خو 100% موږ ذمهواري ورکړو خپل ګران مشتریانو ته چې د هر څه نه انشاءالله بیخي هم د جنس نه دې خاطر جمع شي هم د نرخ نه دې خاطر جمع شي انشاءالله ډېر په ټیټ دغې سره موږ انشاءالله خپل ګرانو هېوادوالو ته دغه اجناس وړاندې کوو دا ځای هم د خواږو دی او هغه هم د خواږو دی 40 رقمه خواږه چې دي دا ټول دلته دي واقعا همداسې ده بالکل او دا ځای څنګه دغه ځای چې دی بیا وروره دغه لاکېټونه ماکېټونه چې دي دې کې بیا د خپل وطني زمونږ خویندې مو هم هېرې کړي نه دي نه سوپر مارکېټ همداسې ده واقعا انشاءالله هغو ته مې خدمت کړی دی ډېر ښایسته دې کې بیا دغه خپل وطني غمي چې کوم دي د ګوتمو کې مونږ کارولي دي ډېر ښه غمي دي یعنې ډېر په لوړ کیفیت سره دي ډېر ښه بس خویندې هم کولی شي چې دې سوپر مارکېټ یا ستر پلورنځي ته همدغسې ده واقعا ډېر ښه نو د دوستانو دغه بیا ماشاءالله خوراک کباب بخش دی که نه ورور نو دې کې انشاءالله هم ترکي خوراکي مواد شته دی هم پکې یوکې والا شته دی یعنې مختلف قسم ملکونو چې دي انشاءالله برانډ جنسونه او ښه جنسونه به انشاءالله موږ دلته ګران مشتریانو ته وړاندې کوو ماشاءالله دوستانو واقعیت په لومړي ځل زه په ننګرهار کې جلال آباد ښار کې دغسې یو پلورنځی ګورم چې د نړۍ په سطحه او په معیار برابر ستر پلورنځی یا سوپر مارکېټ دی څو ډوله توکي دي دلته د خوړو ټول توکي شتون لري مکمل د کور مکمل لوازم چې انشاءالله څوک وغواړي یعنې له دې ځای څخه به ناهیلې نه ځي څه چې انشاءالله یې هغه به دغلته پوره کېږي انشاءالله ګران مشتریان چې یو د فرانه نه وځي انشاءالله وګوري د کور مکمل لوازم یې دغلته پوره کېږي انشاءالله مکمل او هر څه چې وغواړي انشاءالله هغه شته وریجې لوبیا پوډر غوړي مکمل یعنې څوک چې انشاءالله څه وغواړي دا به انشاءالله یې عین تر لوښو پورې چې څوک څه وغواړي انشاءالله نه به پکې نه وي نه به پکې نه وي نو زه پکې څه شی واخلم ستا چې څه په زړه یې انشاءالله راخله ورور بعضې دوستان چې دا ګوري بس خوله یې ورته اوبه پرېږدي بس ستاسو په خدمت کې دی وروره بل موږ یو وطني یو ایټم لرو په نامه د ډاکټر سټرانګ فوډ چې یعنې دا موږ دپاره غټ د افتخار ځای دی ډېر یو یعنې په نړیوال سطحه باندې دا مشهور شوی دی راځئ چې ما ته یې راوښیې دا څه دي او ډېر یعنې ډېر ښه دغه تاسو یې نوم په انګلیسي کې واخیسته خو په پښتو کې به هم دوستانو ته معرفي انشاءالله بس دغلته دی دغه هم درته وښیم انشاءالله صحیح ده دغه چې دی به وروره ګوري دلته لیکلي دي یعنې دا ډاکټر سټرانګ فوډ یعنې د هر ډول ذهني او جسمي او د دې کمزورتیا لپاره که نه مطلب څوک چې که ماشوم کمزور دی د هغې دپاره سوی تغذیه هغې دپاره هم ډېر ښې دي د چا چې د ماغزه ضعیف همداسې ده واقعا هغې دپاره انشاءالله زر غوسه کېږي او د خپل وطني تولید دی بیا ډېر ډاکټر سټرانګ فوډ ورته وایي یعنې ډېر مشهور دی نو انشاءالله موږ دغه هم ځان سره دلته لرو خپل وطني تولید دی ډېر ښه زیتون او شات او دا شیان هم شته زیتون هم شته دی انشاءالله دې کې بیا زیتون د ترکیې والا هم شته دی را سره یوکې والا هم شته دی پکې
وطني خپل شته پکې تیل هم د وطني بیا موږ سره خپل دي او ان شاء الله نو بس څوک چې ان شاء الله سو غواړي شته موجود. زه اوس غواړم دوستانو چې قیمت معلوم کړم ځکه ماته خو قیمتونه معلوم دي سترګو په نورو دکانونو پلورنځیو کې که مو قیمت خرڅوو بیا به زه ستاسو نه شکایت دوستانو بس ما ورته دا په څو دی دا به تاسو ته موږ په ډېر مناسبه بیه مونږ ته نه ټولو ته ان شاء الله ټولو ته هغې نه خاطر جمع شي دا خو پرایز دلته کمپیوټر کې سیف دی نو بیا به هلته وګورو صحیح دی ان شاء الله تاسو ته نه دی نه هلته خو کمپیوټر کې سیل کېږي دا که نه مقصد ارزانه نور ان شاء الله بیخي بې فکر اوسه زموږ دوستان درنه خبر بس ان شاء الله ګران هیوادوال به نه خفه کېږي ان شاء الله او نه به خفه کېږي سمه ده ان شاء الله مننه دوستانو تاسو د دې مارکیټ یو څو انځورونه وګورئ بل پوړ هم شته کنه لاندې بیا هغه زیرزمینی د بیسمنټ چې ورته وایي کې بیا مکمل د زنانه لباس او د ماشومانو لباس او مردانه لباس څوک چې ان شاء الله څو غواړي هغه لاندې شته. دوستانو راغلو دلته لاندینی پورته ماشاءالله دلته خو لباسونه دي هغه هم د خویندو لپاره بالکل واقعا یعنی ډېر ښه لباسونه ډېر په لوړ کیفیت سره ان شاء الله او ډېر ښکلي ډیزاینونه لري هر رقم لباس ان شاء الله څوک وغواړي دغلته به موجود وي او زموږ خورګانې کولی شي ان شاء الله چې په ښه کیفیت سره په ښه نرخ سره ان شاء الله له دغه ځای څخه ترلاسه کړي. بالکل بس په دې هیله چې خویندې هم راشي او دغه لباس که خوښیږي بس ترلاسه دي کړي ان شاء الله او په تخفیف دې ترلاسه په تخفیف سره به ان شاء الله که ژوند لس سره تخفیف موږ ان شاء الله منلی دا د وړې خویندې دې هم هېرې نه دي نه ان شاء الله ما خو ورته ویلې چې ان شاء الله دلته چې څوک څه وغواړي ان شاء الله ورته ملاویږي ای به ان شاء الله څه وغواړي ان شاء الله ملاویږي جنت خو نه ملاوي جنت خو بس هغه ان شاء الله بیا په هغه دنیا کې ځکه زموږ زیاتره افغانان او مسلمانان جنت غواړي او بالکل هغه خو بس هغې ته خو ان شاء الله امیدوار یو د الله تعالی څخه غواړو هغه ان شاء الله په هغه دنیا کې څو ډوله لباسونه دي دلته عموم کې لباسونه خو یعنې ډېر زیات مختلف دي نو لکه کاټن پنجابي شو دغه زه په مسایلو نه پوهېږم که زه خبر وای دلته به زموږ دغه ګول شو د ښځینهو برخو نامکاره راغلې وه لا به ښه نه ان شاء الله ځکه هغوی په دې مسایلو بیا لباسونه ماشاءالله بس هر رقم لباس ان شاء الله څوک وغواړي دلته به موجود ان شاء الله ان شاء الله که نه قیمتونه یې څنګه دي قیمتونه ان شاء الله ډېر مناسب دي یعنې جنس ورته ښه ورکوو ان شاء الله د ټول بازار نه خویندې کولی شي چې پوښتنه هلته وکړي بیا دې راځي ان شاء الله سودا به دغلته اخلي او ډېر په مناسبه بیه په ډېره مناسبه بیه باندې ان شاء الله او څنګه ورونه ورونو ته لباس چې شته او هغه هم بیا هغه بغل کې برابر کړی د هغه طرف تاسو راځئ دوستانو
دوستانو دا د ورونو لپاره هم دلته لباس کورتۍ شته دي او د دې ترڅنګ بوټان او سپلۍ. دا کورتۍ کوم شیپونه دي او د کوم هیواد نه راغلي؟ وروره دا خو ترکي هیواد نه دي، یعنې ډېر ښه لوړ کیفیت سره دي. داسې کورتۍ دي که دغه نورې که خیال کړی داسې ټولې کړي نو هغه خرابېږي. دا چې که ټول کړي نو هماغه خپل عادي حالات ته بیرته ځي. او دا انشاءالله خرابېږي نه. دا ټول بازار کې به انشاءالله چا سره ډېر ښه او په لوړ کیفیت سره ماشاءالله. دغسې دغه څپلۍ چې دي CO څپلۍ دي، CO څپلۍ کې دي نو ګرانډونه کولی شي انشاءالله چې دغه ځای نه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. دا هم بیا ترکي دي CO او ډېر دي پشمي ورته وایي که نه دې کې او ګور پشمي دي اولې نو ډېر ښه څپلۍ دی. دا سمه ده. دوستانو تاسو خپله ګورئ نو په تصویري بڼه بوټان هم شته دی. که چېرته مو خوښ راتللی شي المدینه سوپر مارکیټ ننګرهار مستوفیت چوک مستوفیت او ملاریا مجادلې ته مخامخ او انشاءالله دغه دي. دا ماشاءالله ښایسته کورتۍ ده. انشاءالله دا د کوم هیواد نه راغلی؟ دم ترکی دی. دا موږ سره زیاتره مال چې دی ترکی دی. ترکی په دې خاطر چې ترکی یو ښه اجناس تولیدوي ډېر ښه په لوړ کیفیت سره. نو انشاءالله کوشش کوو نور هم انشاءالله را روان دي، نور لباسونه هم را روان دي ډېر ښه انشاءالله پلار هم راچولي هغه انشاءالله را روان دي. نو روان د خیره که ژوند د اختر دپاره هم ډېر ښکلي ښکلي لباسونه انشاءالله انتخاب کړي دي. هغه هم را روان دي د خیره په خیر سره که د الله رضا وي. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. لیدونکو دلته د ماشومانو توکي هم خرڅېږي. دا ماشومه هم دلته ناسته وه، نه پوهېږم چې دا هم خرڅېږي که ناسې چکر راغلی ده په دې کراچۍ کې ناسته ده. ستړی مه شي. چطور هستی؟ چی گرفتی برات؟ دا پښتو وایي که دری؟ دری وایي. ماشاءالله دی خو ډېر سامان اخیستی ټول د خوراک. صحیح ده. دا به اوس پاخه مشتریان دي. سمه ده. زه به هم لږه سودا واخلم ستاسو اجازه وي. دوستانو راځئ وبه ګورو چې زما پکې څه خوښېږي. دوستانو زما لپاره به بس نه وکړم دومره، بیا به راشو. دا سوپر مارکیټ خو نه تختی که څنګه. نو ډېره زیاته مننه. کور ودان ژوندی اوسي چې موږ ته دې وخت راکړه او د دې ترڅنګ معلومات دې ورکړل ټولو دوستانو ته. پای کې څه پیغام څه وینا؟ بس مننه. خیر اوسې له تاسو څخه هم چې تاسو راغللی او بس دغه پیغام دی چې بس د ګران مشتریانو په خدمت کې دغه سوپر مارکیټ دی. ګران مشتریان کولی شي چې انشاءالله په مناسبه بیه له دغه ځای څخه خپل د کور وړ توکي ترلاسه کړي او د یو ودان افغانستان په هیله. ډېره ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي. دوستانو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نړۍ په سطحه او معیار برابر سوپر مارکیټ یا ستر پلورنځی جوړ شوی دی. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پولی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.